څه شپنه تا ته وایم د پښتنو دښمنه تا ته وایم پر دې وطن به واک اختیار وي زموږ دا سمه غر به افتخار وي زموږ د پښتنو د ژوند سامان جوړېږي پښتونستان جوړېږي پښتونستان جوړېږي. اوس به د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ صوبایي صدر محترم مشر جناب محمد جان لالا راشي او تاسو ته به د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. محترم ملګري محمد جان لالا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحیم. د جلسې محترمه صدره د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشرانو، د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ځوانانو، کارکنانو، د ژوب د ښار پرتمینو، محترمو مشرانو، کشرانو، عزیزانو، موږ چې په پښتونستان وطن کې هر چیرې جلسه کوو یوه وینا کوو. البته ژوب پسې رایسو نو چونکې موږ د ژوب یو وینا هم هغه وي، طرز خاشګۍ بدل لرو. هغه وجه دا ده چې دا موږ د ځان کور و کلی بولو. نو کور کلي کې یقینا خبر هغه وي، مقصد یې هغه وي، خو طرز یې لږ څه بدل. نو زه چې تاسو سره غږېږم زه داسې غږم چې موږ د یوه کلي خلک یو، د یوې علاقې خلک یو او ډېر یو د بله ښه سره پېژنو. نو په دې طرز باندې غږ. عزیزانو، حقیقت خو هم دا دی په پښتون قام باندې له انګریز له تاریخه چې خلکو هېر کړ او دنیا تیار دی. خلکو هېر کړ چې دا نړۍ وي، دا دنیا وي، هغه تاریخ به وي. دا تاریخ به پر هغه ځای اعلان کړو چې پاکستان جوړ شوی دی. د هرې دنیا، د هر کلي، د هر کور، د هر تحصیل یو دستورالعمل وي، یو قانون یې وي، یو آیین یې وي. هغه کې دا لیک وي چې دا کام دا ولس به څنګه سره واوسي. مګر په دې پاکستان کې چې دا جوړ شوی دی په دې کې دوه فکره راغلي دي، دوې خبرې کېږي. یوه خبر دا ده چې موږ ټول سره پاکستانیان یو. دوهمه خبر دا ده چې موږ ټول پاکستانیان یو، مګر موږ د مختلفو تاریخو، د مختلفو معاشو، د مختلفو ثقافتو خلک د پاکستان په یو چاردیواري کې بند دي. یعنې موږ دا قام، مثلا زه دا وایم پښتون قام چې دی نن پاکستانی دی، پنجابی چې دی نن پاکستانی دی. د پنجابي او د پښتانه قام یو د بله ډېر مختلف تاریخونه دي. د پنجابي او د پښتانه قام یو د بله ډېر مختلف معیشت دی. یعنې د ده روزګار یو د بله مختلف دی. د پنجاب روزګار د ده لوړې په زرو لکاو کارخانې دي. د پنجاب روزګار د پښتون قام پر اوبو باندې دی. د پنجاب روزګار د پښتون قام پر بجلۍ باندې دی. د پښتون قام روزګار تاسو راواخئ. د پښتون قام د وطن دی له وطنه ورک دی. د پښتون قام روزګار د بل قام خرکاري ده. د پښتون قام روزګار د بل قام د بنګلو جوړول دی، چې په دبۍ کې جوړوي، چې په کراچۍ کې جوړوي. بلکې زه دا ویلی شم او دا ډېر په ایمانداري درته یم چې یو واحد پښتون قام دی چې د دنیا په هر وطن کې، یعنې که کافر وطن دی که مسلمان وطن دی، په هر وطن کې پښتون قام شته. د دې وجه څه شی ده؟ د دې وجه دا ده چې پښتون قام په خپل وطن کې روزګار نه لري. نو دغ ځای بیا راځو چې آیا په دې ملک کې چې دا لاره وه چې ټول پاکستانیان یو، بله دا لاره وه چې یا پاکستانیان ټول یو، مګر مختلف قومونه دي، مختلفې صوبې دي، مختلف ثقافتونه دي، مختلف معیشتونه دي. نو راشئ د قومو پر بنیاد موږ له پاکستانه نه یو جوړ. نقطه نظر دا ده پاکستان له موږ جوړ دی. که موږ له پاکستانه جوړ وای موږ به یقینا دا لفظ استعمالولی چې موږ ګرد پاکستانیان. داسې نه وه. پاکستان جوړ له څه شه شو؟ پاکستان له پښتون قامه جوړ شو، پاکستان له سندي قامه جوړ شو، پاکستان له بلوچ قامه جوړ شو، پاکستان له پنجابي قامه جوړ شو.
نو په دې دوو نارو کې چې پاکستان توب او یا که د قومو په شکل باندې پاکستان توب هغه داسې اوس عزیزانو چې بلوڅ هم خپله صوبه پیدا کړه او په خپله صوبه باندې هم چاردیواري راوګرځوله سند هم خپله صوبه پیدا کړه هم یې خپل کام پیدا کړ حتی چې خپل زبان یې پیدا کړ او چاردیواري یې پرې راوګرځوله پنجاب و د ټولو قومو مالک پنجاب و د ټول پاکستان مالک پر هغه پر سره باندې د ځان وجود د پنجاب په طور خپل تشخص یې قایم وسات عزیزانو پرون ورځ مثال زه در کوم بله ورځ دلته زموږ د صوبې وزیر اعلی راغلی و دا د بلوڅو رهبر دی دا د بلوڅو رهنما دی زما ستا د صوبې چې ما ته د جنوبي پښتونخوا حصه په بلوچستان کې ده زما ستا وزیر اعلی و دا راغی هر چا چې مکالمې یې پیش کړې دا یوه خبر کوله چې د بلوچ کام د بلوچ د صوبې واک و اختیار نشته هم دغه خبره سندی کام کوي چې د سندي کام د صوبې او د سندي کام خپل واک و اختیار نشته او نن یو داسې دور راغی چې هغه کام هغه قوت پنجابي جرنیلان چې د ټول پاکستان مالکان وو او د خپل پنجاب هم مالکان وو هغه هم د دروغو باناره کړې ده نواز شریف د افغانانو مشهور قاتل هغه هم نن دا لاره کوي چې د پنجاب هم واک اختیار نشته دا خلک واک اختیار غواړي د کم کور د هغ کور چې د ده کور ټول دی پښتون کام چې نن دا خبره کوي چې زه واک اختیار غواړم پر دې باندې اول دا سوال پیدا کېږي چې د کم کور دپاره یعنې ستا څه حیثیت دی چې ته واک اختیار غواړې ستا له سره کور نشته فرق دا راغی په تاریخ کې د پاکستان فرق دا راغی چې قومونه خپله صوبه خپل حیثیت لري د واک اختیار جدوجهد کوي پښتون کام خپله چاردیواري نه لري پښتون کام خپل تشخص نه لري پښتون کام خپل پښتونستان په پاکستان کې نه لري نو چې موږ د واک اختیار خبره کوو هغه به داسې وي د هغې معنا به داسې وي لکه په سروي لوښي کې چې سړی اوبه توري نو یا به موږ خپل لوښی لرو خپل حیثیت به لرو عزیزانو بیا داسې وشو په تاریخ کې داسې وشوه چې د پنجاب پنجابیت د پنجاب حیثیت دا له قرآنه راووت د سیند سندیت دا عین شرعي وو دا عین اصولي وو دا عین تاریخي وو دا عین انساني وو دا دغه نمونه د بلوڅ کام ورسې راغه دا عین شرعي وو عین قانوني وو عین ارتقایي وو اور عین سیاسي اور ساینسي وو موږ دا تسلیموو په دې کې هېڅ شک نشته مګر د پښتون کام ورسې راغی چې دی صرف او صرف خپل نوم غواړي په دې کې پنجابي له لاهوره پنجابي له اسلام آباده چې پنجابی هم غریب پنجابی نه مظلوم پنجابی نه د ده جرنیلانو چې د جرنیلانو نمایندګي کوي یو اداره ده چې 2 کاله یې پر دې ملک حکمراني ده هغه د پنجاب د فوج اندروني یو اداره ده چې دې ته د پنجاب د فوج خفیه اداره ویل کېږي زموږ په باره کې له دې کامه داسې خلک پیدا کړو اول وار په تاریخ کې ښکاره وو د خان او د ملک په نمایندګي باندې به دا خبر کوله چې پښتونستان به نه غواړي مګر چې د ولس فکر پر تر شو د ولس قوت پر تر شو نو آیا سړی راولاړ شو ډېر ښایسته ځوانان د سیاست په نامه یې ورکې کړو آیا سړی راولاړ شو خپل تنظیم یې خفت خپور کړ او دا خبره یې پر میدان تخه کړه چې پښتونستان غوښتن دا په اسلام کې نشته عزیزانو حقیقت خو همدا دی په اسلام کې ایرانیت شته په اسلام کې افغانیت شته په اسلام کې سعودیت شته په اسلام کې لیبیا شته په اسلام کې شام شته په اسلام کې قریش شته هغه قریش چې د کفر په وخت کې به هم زموږ پیغمبر لاس پورته کړه او دا دعا به یې کوله چې یا خدایه زما کام قریش کام زما کام پر سمه لار راولې دا خپل کام ته حق کام ته چې په کلمه یې نه و شریک حق کام ته چې دا پیغمبر نه مانو په زبان په ثقافت یې شریک و حق کام ته هم دعا کوله او موږ چې د پښتانه کام خبر کړو بیا خلک وایي چې دا شرعي نه ده عزیزانو دا ډېره د افسوس خبره ده دا ډېره د درد و د غم خبره ده
چې پښتون کام ته به څوک دا وایي چې ته به د ځان باندې د پښتانه نوم نږدې د پاکستاني کام نوم شرعي دی چې 2 کاله یې کړي د پاکستاني کام نوم قانوني دی چې 2 کاله یې کړي د پښتون کام نوم شرعي نه دی کله نه دی په دې چې څه وخت د اسلام قبلاو ده په پښتو قبول یعنې دورې زور کام دورې تاریخي کام چې له اسلامه مخکې هم د دغه دودو دستور له اسلامه مخکې هم د دغه پښتو وه او هم یې په دې پښتو باندې له خپل پیغمبر سره عهد وکړ او هم یې په دې پښتو باندې لا اله الا الله محمد رسول الله وویل نن و دې کام ته ویل کېږي چې موږ دا خبر کوو خلک نږدې په دیواله ویل کړي چې پښتونستان چې دی دا جایز نه دی عجیزانو دا ډېره د درد خبره ده بیا راولاړ شئ دا پښتونخوا ملي پارټۍ د دې لیډرشپ دلته په ژوب کې هم د دې لوړ رهنماګان شته په تاسو کې پیدا شوي دي ستاسو له خاورې سره تعلق لري اول به د دوی کردار راواخلو بیا به د پښتونخوا ملي پارټۍ کردار راواخلو چې هر چېرې د کام خبر راغلی ده کې سر تللی دی کې تن تللی دی کې مال تللی دی دا یې له ځایه نه دی شورېدلی پرون ورځ باندې الکشن کې زه خپله حصهدار وم ټول پاکستان د خپلو مطالبو په مطابق ټول پاکستان د خپل روزګار د لوږو د تندو په مطابق ټول روزګار د آبادۍ په مطابق باندې خپل نمایندګان راوستل پښتون کله راولاړ شو دا یې ټولې نظر انداز کې او دا یې وویل چې ما له یو سړی راغلی دی هغه یې زه د اسلام په نامه ووټ غواړم زه د اسلام په نامه ووټ نور د اسلام په نامه باندې تاسو ووټ ورکړه پښتونخوا ملي پارټۍ په جنوبي پښتونخوا کې چې په بلوچستان کې پرته ده 2 نمبر باندې راغله اول نمبر باندې ملایان صاحبان راغله ملایان صاحبان چې راغله لغه خوا بلوچستان راغله د بلوچ د بلوچیت له وجې ده د ملا د ملایت له وجې نه د بلوچ د بلوچیت له وجې ده د پنجاب جنرالانو دا فیصله وکړه چې دا انتخاب دا رهنمایي چې مخته راوتلی ده د بلوچ دا زما لپاره قابل قبوله نه ده نو یې پښتو یو اډر وکړ چې اسمبلۍ ماته ده دوباره به الکشن کېږي چې دا خبره وکړه بلوچ راپورته شو له دې خوا چې تا و چا ته ووټ ورکړی و هغه به هم یقینا چې دا اسمبلۍ ماته شو هغه هم په حرکت کې راغی مګر داسې وشوه چې پښتونخوا ملي پارټۍ ته 2 خبرې مخامخ شوې یوه خبر دا وه چې له واړه کارکونه یې راواخېسته غټه رهبره پورې موږ ټول پښتونخوا ملي پارټۍ پر دې متفقه شوه چې که اسمبلۍ ماته ده او دوباره الکشن کېږي موږ ډېره لویه ګټه کولی شو یعنې موږ اسمبلۍ ګټلی شو او دا زموږ یقین وه چې موږ اسمبلۍ ګټلی شوه مګر دلته سوال دا پېښ شو چې زموږ مشرانو دا راکول چې دا ملا چې پښتون کام ګوته ورلګولې وه آیا دا د پښتون کام نماینده دی که نه دی موږ به ورو نماینده نو دا چې د پښتون کام پر نماینده حمله شوې ده دا پر پښتانه کام شوې ده لهذا موږ د اسمبلۍ مدخل نه منو موږ پښتون کام ته ډېر لوی امتحان ورکړ موږ د اسمبلۍ ممبران جوړېدلی شوی موږ وزیران جوړېدلی شوی مګر یوه د پښتونخوا ملي پارټۍ خبره وه بله د پښتون کام خبره وه موږ وچه دا فیصله وکړه چې پښتونخوا ملي پارټۍ به خپل تاوان پرې کوي خپل بوج به وړي وکال ته به دا ټکس ورکوي چې ده چا ته ګوته لګولې وي ده به ملګرتیا کړي موږ پر دې کې له ملایانو سره ملګرتیا وکړه او د ده اسمبلۍ موږ دوباره بهار کړه دا د ده یاد وساتي دا د پښتونخوا ملي پارټۍ جدوجهد و چې د ده اسمبلۍ بهار موږ ډېر په دې خوشحاله یو اسمبلۍ معنا دا وه چې ما کام چا ته ووټ ورکړی و د هغه سړي به تضحیق د هغه سړي بېعزتي به پنجاب نه کوي که دی به ده بېعزتي کوي زه دا د کان بېعزتي بولم نو عزیزانو که سم سوچ وکړو تر دې لویه خبره تر دې لوی امتحان نشته پر هغه پر سره باندې نن بله خبر کېږي هغه ملا صاحب چې اسمبلۍ کې ناست دی د بلوچ په اسمبلۍ کې ناست دی د بلوچستان اسمبلۍ کې ناست ده یو نظریه خبره کوله ما دا خبره کوله چې پښتون کام حق د بلوچ کام حق د سیند کام حق د دې صوبې واک اختیار ده دې ته کفر ویل مګر چې خپله نظریه په عمل کې راوستله دی خپله وزیر شو نو دی څه
ډېر شي او چې زه د پښتون کام لپاره واک اختیار غواړم ته دا کفر بولي. عزیزانو دلته یوه خبره کېږي پښتون کام ته چې موږ غږېږو په ده کې مخلصه خلک پاک خلک شریف خلک دا سوچ لري چې زموږ په وس کې څه شي. موږ یې دا غلطه خبره ستا په وس کې هر څه شته زه هم له تا پیدا یم زه هم ستا بچی یم مولوي صاحب هم ستا بچی دی له تا پیدا دی له دې کامه پیدا دی. مولوي صاحب چې پر نغري کښېني مولوي صاحب چې په مسجد کې کښېني چې زما خلاف خبر کړي ته ولې رانه ورته یې دسې دا یې دا د کفر جنډې دي ته ولې رانه ورته یې چې کام ولې بله کې اچوې. عزیزانو د دولت په رژیم کې چې هغه اسرائیل دا ته خانه جنګي جوړوله په موږ باندې لس واره خانه جنګي راغلی ده که موږ د ځان عزت نه قربانولی دا ته به څه وینه پرتې وای. موږ لس واره پر شا تللي د چا لپاره کړي د دې لپاره نه یې کړي چې ملا ډېر زورور و قطعا دا نه تسلیموم په تاریخ کې ولا که تسلیم د دې لپاره پر شا تللي یو چې پښتون کام کې هم خانه جنګي نه یې لکوله خپل عزت ورکړ د پښتون کام بې ځایه وینې ټول نه کړي. نو عزیزانو حقیقت هم دا دی چې دلته دا عرض لرم او دا آرزو لرم چې ټول کام که ځان خبر کړي او رښتیا ته رښتیا ووایي او دروغ ته دروغ ووایي. ما غلطي کوله زه خو د دې کام بچی یم روزانه به تا سره مرسته ته ولې ما زرانې سره ته به را نه کړې ته به ملا ته ولې دا نه اصلاح به نه کړې چې تعلیم هم غوږ کفر و. نن د هر مسجد باندې لیکلي دي چې د مسجد سکول چې ستا تنخوا پکښې ده په مسجد کې هم انګریزي سکول خلاص دی او چې د پښتون کام ضرورت پکښې و د پښتون کام بچانو سبق وایو تا ولې کالج کفر دی. آخر دا خبرې ولې ویرو دا د پارون ورځې خبرې دي چې نن هم ولاړې. نو عزیزانو موږ یوه خبر کوو ډېر یې په ډاډه په واضح کوو هغه دا خبر کوو لکه مخکې زما عرض ورته وکړه چې د پښتون کام نور شی وجود نه لري یعنې په دې پاکستان کې پښتونستان وجود نه ولري. که زه واک و اختیار غواړم نو ما ته خلک دا دلیل راکوي چې د کوم کام دپاره زما کام نیم بلوچستانی دی د پښتون کام نیم چې دی قبایلي علاقې دي و اسلام آباد د حکمراني باندې کېږي ته د خپل نماینده کس سره نه معلوم او زما کام نیم د صوبه سرحد په نامه مشهور دی. هلته د ولي خان د وط اټی پر خپله صوبه باندې نوم پښتونخوا کښېر شو موږ دی یې شئ تاریخي طور له پسې دا ته چتراله پورې د دې وطن نوم پښتونخوا دی په تاریخ کې نوم پښتونخوا مګر هغه ممبر چې د خپلې صوبې نوم یې پښتونخوا شو هغه ممبر په اسمبلۍ کې راغی او په اسمبلۍ کې وویل چې دا نوم قانوني کوي چې ده دا خبر وکړه بل ممبر ویل چې معافي وغواړه توبه وکړه ده ویل زه معافي غواړم چې څوک دا وایي چې زه پر دې معافي غواړم چې زه به دې ته پښتون نه یم زه به دې ته سرحدی یم زه دا یم د پیغمبر دا حکم دی زه دا یم چې د پیغمبر دا حکم دی چې و سړي ته به بل نامه ویل ګر سره ډېره ناروا ده و سړي ته به بل نامه ویل ګر سره ډېره ناروا ده پر یو باندې بل نوم ښوول ګر سره ډېره ناروا ده او ټول کار ته به بل نامه ویل دا له کفره دا کمه خبر نه ده دا کار دی د دې نوم پښتون دی د دې ته به پښتون څنګه ویل کېږي او که تاسو نه یاست پښتانه تاسو څه شئ موږ مسلمانان دا خو تسلیم شو دا خبر په دې کې شک نشته دا شک چا راوست پر دې شک به رغاږو پښتون کار په اسلام کې څه شک دی دا خو که هندو مسلمان شي نو دی دا خبر کولی شي چې زه به شکل صورت ثقافت رسم رواج دوز دستور د هندو وي نو چې موږ غږ باندې وکړو چې ته څوک یې دی به راته وایي زه مسلمان دا به هغه خلک پر ځان د مسلمان وږدي چې دا بل دین را دلته نن راوښتی وي موږ خو چې پیغمبر اعلان وکړ چې لا اله الا الله محمد رسول الله له افغانستانه دا جواب راغلی چې لا اله الا الله محمد رسول الله نن یې په تا کې دا شک اچولی دی او د دې شک په نتیجه کې دلته راروانه ده په افغانستان کې ختم کېږي د دې شک پر بنیاد باندې پښتنې پېغلې په حرام کې خرڅې کې پښتنې کونډې کې پښتنې رنډې کې په لاکو انسانان شهیدان سو د افغانستان د سلاو کلو روډونه د سلاو کلو اسپتالونه د سلاو کلو سکولونه دا ټول تاریخي پړونه ولاړو افغانستان
یې نړولی دی په کوم نامه باندې چې دا د کفر د اسلام جنګ د کفر اسلام څنګه جنګ دی یو سړی له یې خوا سلمان خېل دی بل له دې خوا سلمان خېل یو له یې خوا ترکې دي بل له دې خوا ترکې دي دا څنګه اچانک یو ترکې کافر شو بل مسلمان که خبره د منشور وي که خبره د اصول وي کوم منشور چې خلک ډیموکرېټک پارټۍ لري هغه منشور هم به ټول ضرورت هم لري به ټول نور لري کوم منشور چې خلک ډیموکرېټک پارټۍ لري هغه منشور هم ولي خان لري ملې هم لري نو عجوبانو موږ په دې نامه باندې زموږ کار مشکوکه سوی دی زموږ کار ته په کور کې پر خپل زوی په خپل ورور شک راغلی دی دا شک په خپله تا و ډېره ناجایزه لار ته بیایي تا و غلطه لار ته بیایي دا اخبار ټولو کې به څنګه د کفر جوړ کولی شي په اسلام کې پنځه څلوېښت باچاهۍ په اسلام کې پنځه څلوېښت باچاهۍ د هرې باچاهۍ جنډه یوه بله دا مختلفه ده دلته ماته ویل کېږي چې دا د پیغمبر جنډه ده چا وایي چې د پیغمبر جنډه ده تا هم جنډه راخل کړه د ما جنډه ده ستا په جنډه باندې ستا د زما جنډه ده زما جنډې ته زه د پښتون قام جنډه یم زما جنډې ته زه د پښتون قام دستار یم زما جنډې ته زه د پښتون قام پټکی یم ته ترازې ته د کفر خبر کړې په کوم اصول په کوم کارونه کړې او که چېرې دا جنډه د پیغمبر وي نو پنځه څلوېښت ملک د اسلام په کې چا د کفر جنډه ولاړ که لیبیا کې هم د مسلمان جنډه ولاړ که سعودي کې هم د مسلمان جنډه ولاړ ده که افغانستان کې هم د اسلام جنډه ولاړ ده که ایران کې هم د افغانستان جنډه نو عزیزانو دا خبر و هر چا ته کوو چې اسلام زیاتې نه خرڅېږي اسلام ډېر خرڅ شو ولس اوس په دې پوهېږي چې دا خرڅه د ځان جامې پکړې موږ که پښتنواله خرڅه کړه زموږ سر ستا تر مخ د پرېږدېدل لایق دی او اسلام خرڅلاو ته په دې ویله کومه چې څوری یې دی حصهدار دی څوری یې زه حصهدار یم اسلام که ده قبول کړی دی ما هم قبول کړی دی اسلام زما د ده شریک کور دی پر مسجد باندې د ده جومات جنډه حق نه لري دا د مسلمانانو شریک مسجد دی او که جنډې سره درو نو خو په دغه شهر کې لس جنډې دي د اسلام په نامه باندې جومات اسلامي یې زما د اسلام ده جومات یې زما د شریک مسجد د خدای په کور باندې د خپل جومات جنډه لري عزیزانو دا هغه خبرې دي چې ډېرې رانږدې دي تاسو لرې بللې دا خواست کوم دا اپیل کوم دا د کام شریک مجلس دی پیغمبر وایي زموږ صحت خبره تر ګردونو جهاد نو مهرباني وکړئ که موږ غلط یو حق خبره وړو حق خبره راته وکړئ که څوک غلط چې حقه خبر به ورته کېږدم غریب په غاړه باندې تر دې لوی امتحان نشته لکه مخکې چې ما تا ته بیان کړ چې اسمبلۍ د ملا ماته وه جلوس موږ یاست اسمبلۍ د ملا ماته وه نارې کریژې موږ کولې جلسې موږ کولې موږ به د غورې دې کام ته خپل امتحان ورکوو چې کامه که تا غلط نماینده ټاکلی دی چونکې ستا نماینده دی پنجابي متکل یې ویزې متکل ته نه یې لکوم عزیزانو بس په دې خپلې خبرې ختم کوم زموږ مشر به تاسو په مجلس کوي امید کوم چې مجلس په ډېره پاکه توګه په اوږده توګه واروئ او بیا دا یوه خبر کوم نن خو به له عربه دا ته راوړې وبه یې خورې نن خو له کراچۍ ته راوړې وبه یې خورې مګر داسې وخت را روان دی عربي سي بلډینګ مکمل شي د عربي سي سړک جوړ شي د عربي سي ویالې جوړه شي تا به بلا پاسپورټه په منډه دلته راوستئ چې داسې خپل واک اختیار واخلي 15 لکه پښتون دی دا به واپس خپل وطن ته راشي نو مهرباني وکړئ د خپل د وطن د جوړېدن فکر موږ سره شریک کړئ او په پښتونستان باندې فخر وکړئ پښتونستان ستا پټکی دی غیرو دا لار درته جوړ کړ غیرو دا لار درته جوړ کړ دا ستا جامې دي دا ستا کمیس دی دا ستا پټکی دی دا ستا چادر دی پښتونستان ستا عزت دی که زه تا ته خبر وکړمه دا لوړ جنګ چې دی لوړ جنګ د لوړ جنګ ډېرې نقطې دي یوه نقطه یې دا ده چې انګرېز چې کومه لیکه ایستلې وه خام ډیموکرېټک پارټۍ چې دا وخت یې رهبري ډاکټر نجیب الله کوي هغه ته دا وایي چې د انګرېز پر زړه لیکه چې نوم یې ډورل وایم و پر دې ګوته ولګوله زه جنګ ختم کوم او که چېرې نجیب الله ګوته ولګوله افغان هم بغاوت وکړي پښتون قام هم بغاوت وکړي د هغې وجه به شیم که ده دوباره ګوته ولګوله دا نن چې تا ته پنجابی څاپې د ووایي دا ځان پټ کړي که چېرې ده ګوته ولګوله
چې دی په دې پوه شو پنجابی چې ما دیوال پوخ کړ غلامان ممکن اوس داسې غلام دی چې په ځان لپاره دی دا به ښکاره درته وایي په تندي به در ولیکې چې ته غلام یې د غلام په توګه کښېنې دا ډیورنډ لاین دی دا د افغانستان قوت دی چې دی په تا باندې پټه غلامي کوي ښکاره غلامي ته نه یې تړلی که ډیورنډ لاین باندې ګوتې ولګېدې په ډیورنډ لاین لاکو افغانانو سر ورکړ په دې چې دی دا وایي چې دا وطن هم زما دی او که زما نه دی د پاکستان دی نو افغانانو ته په پاکستان کې خپل حق خپل واک و اختیار خپل صوبه شنوم پښتونستان وي دغه وخت پورې به افغانستان د دې کار ملګری وي پر دې باندې د 15 لکو انسانانو وینې ورکړي پر دغه خبر ختم کوم تا ته د خدای په اماني وایم او امید ساتم چې پاکه پښتونواله سپېڅلې پښتونواله چې دا یو ځای هم زموږ له دین اسلام سره قطعا تصادم نشته دا به را ژوندی کوي دا به پښتانه سو لاس به په لاس کې ور ورکړو پښتون کام پښتو پښتونولي او پښتونستان به جوړ د خدای په امان